د ملا یعقوب تازه امر او د خلکو غبرګونونه بالاخره هغه اقدام یې وکړ چې خلکو یې د 2 کلونو راهیسې غوښتنه کوله. نور معلومات هم دې ویډیو کې را سره وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت راتګ څخه تر اوسه ډیر شمیر هیوادوالو له دوی څخه غوښتنه کوله چې خپل ځواکونه د په نظامی یونیفورم سمبال کړي، ځکه هر چا چې به وسله په اوږه اچولې و نو ځان به یې طالب معرفي کاوه او نه معلومیده چې څوک رښتیا طالب دی او څوک نه دی. خو ښکاري چې ملا یعقوب د خلکو غوښتنه ومنله. تازه خبر دا دی چې ملا یعقوب خپل ځواکونو ته د پوځي یونیفورم د کارولو امر کړی. د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد خپل ځواکونو ته امر کړی چې باید پوځي یونیفورم واغوندي. د نوموړي په لاسلیک یو مکتوب چې یو کاپی تان ته رسیدلې طالب ځواکونو ته پکې له پوځي یونیفورم سره د شخصي البسۍ د نه استعمال هم ویل شوی. د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې 2 کاله کېږي، خو لا یې هم ځواکونه د یونیفورم او له یو بل سره د تفکیک له اړخه منظم نه دي. د طالبانو لخوا د شخصي لباسونو استعمال ځینې خلک د نامنیو له پیښو سره هم تړي او وایي د دوی شخصي لباس ته په ورته لباسونو کې ځینې جنایي ډلې اغلاوي او نور جرمونه هم ترسره کوي. د طالبانو دفاع وزیر اوس ویلي چې ځواکونه به یې څارل کېږي څو معلومه شي چې څوک دغه پریکړه عملي کوي او څوک سرغړونه ورڅخه کوي. یاد اقدام د خلکو هرکلی سره مخ شوی دی چې یو شمیر یې دلته تاسو سره شریکوو. فیض ځلاند لیکلي مطلب د ریشې اغوستل ناروا نه ده، اوس په لاسته راوړنې کې حسابیږي. ژر دي چې له خیره د ګران وطن ډیپلوماتان، د بهرنیو چارو وزیران، کارمندان، د پوهنتون استادان یې هم په خیر واغوندي. رحیم سکندر لیکلي سبا پر ټولو منصوبینو یونیفورم جبري کوي، ایله به ولس د حکومت لرنی احساس کړي. کنی دا سنتي ټولنه ده، هر څوک پټکۍ، صادر او ګیره لري. وسله به ګرځوي، نظامی سره به فرق نه کیږي، مګر یونیفورم هر څوک نشي کارولای. قاضي جامی لیکلي د دفاع وزارت دا حکم د ستایلو دی چې نظامی یونیفورم یې جبري کړی او له مسؤله تر عسکر ټول یې په اغوستو مکلف دي. زموږ اردو باید زموږ د اقتدار، نظم او احمد شاهي غرور استازی وي. ترنو کتونکو، تاسو د ملا یعقوب مجاهد دغه کار او دغه کړنې په اړه څه وایي؟ تاسو مو دغه موضوع مربوط نظرونه را سره کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ.